د پاکستان په عامو انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر دوام لري. د رای اچولو مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانستل شوي او ټاکل شوي ده چې د مازدیګر تر 6 بجو پورې به دا لړۍ روانه وي. د پاکستان د نفوس نږدې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د پاکستان د پولیس او پولیسو شاوخوا 800 زره سرتیري د نننیو انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. د پاکستان د نن ورځې انتخابات له خونړیو امنیتي پیښو سره هم مل دي. په کوټه کې د رای ورکولو یو مرکز ته نږدې په یوې ځان وژونکې چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دغه راز د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په یو وسلواله نښته کې یو سیاسي فعال وژل شوی دی. د پاکستان د مرکزی او ایالتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره شاوخوا 12,000 کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. په نننیو انتخاباتو کې نږدې سیالي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال زنداني دی د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ ده. نظر پوښتنې ښیي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند به 10% کې رای وګټي او د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند به 22% کې رای واخلي. تمه کېږي چې د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو سمدستي وروسته د رایو شمیرل پیل شي. د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به نن د ورځې په پای کې څرګندې شي او سبا پنجشنبه به وروستۍ نتیجه اعلانېږي. د پاکستان د مرکزی پارلمان 342 څوکیو ته زرګونه کسان کاندید دي. په پارلمان کې 80 څوکۍ ښځو او 10 بیا غیر مسلمانو مذهبي اقلیتونو ته ځانګړې شوي دي.